بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې د احمدشاه بابا مینې د پاڼې کتونکو او ستاسو درنو میلمنو ته د مینې ډک احترامات وړاندې کوم او زه شمس الرحمن رحماني یم او د احمدشاه بابا مینې یو دن اوسیدونکی او د نوران وختون ماویم. برېښنا موضوع کې ستونزې ډېرې دي، خو یو څو ستونزو ته زه په لنډه غواړم چې اشاره وکړم. یو دغه ده چې د برېښنا نشتون کې موږ مجبور مکلفه یو چې د جنراتور څخه کار واخلو، چې دغه څو مشکلات مخته راوړای شي. یو خو دا ده چې د هوا ککړتیا، د صوت ککړتیا، او بل دا چې د جنراتور ډېر لګول او ګټه ترې اخیستل په نرخو باندې اغیزه راولي. یعنې مصارف لوړیږي یو ارګان کې، خصوصا صحي بخش کې، نو طبیعي ده چې دا مصارف کله لوړیږي نو په مریض باندې یا په د سیمې نورو اوسېدونکو په مراجعینو باندې مستقیمه اغیزه لري. او بل دغه موضوع ده چې که موږ اکثره ټول وسایل، طبي وسایل ټول په برېښنا باندې چلیږي، نو کله چې د برېښنا تګ او راتګ پرچاوي دا شان په سیستماتیک ډول او په منظم ډول نه وي، نو طبیعي ده چې زموږ وسایل او ورسره هم ډېر زیات زیانمنېږي او کله چې مشخص وخت معلوم نه وي. مننه، کور مو ودان.